او د اختر د لمانځه طریقه داسې ده چې اول به نیت وکړي. دلته یوه خبره یاد وساتئ، فقهای کرام فرمایي چې په نیت کې دا خبره ضروري ده چې انسان په زړه کې د لمانځه اراده وکړي، خو لیکن که یو څوک د زړه د حضور لپاره د نیت الفاظ پر ژبه باندې هم وایي نو په دې کې هیڅ پروا نشته، بلکې ودې وایي ښه خبره ده چې د زړه حضور یې برابر سي. نو نیت به داسې وکړي چې نیت کوم د اختر د لمانځه په 6 تکبیره واجب په دې حاضر وخت د څاښت اقتدا مو ده په دې امام پسې الله اکبر. د نیت په وخت کې به لاسونه تر غوږونو پورې پورته کوي، د تکبیر تحریمه الله اکبر ویلو وروسته به لاسونه تر نامه لاندې وتړي. د دې وروسته به امام او مقتدیان ټول ثنا سبحانک اللهم تر پایه پورې ووایي. د دې څخه وروسته امام 3 تکبیره وایي. په دغه تکبیرونو کې به لاسونه تر غوږونو پورې پورته کوي او بیا به ایله کوي. د 2 تکبیرونو په منځ کې به دومره وقفه یعنی دومره به دریږي چې تقریبا 3 تسبیح په دې وقفه کې ویل کېږي. چې کله 3 تکبیر وایي نو لاسونه به تر غوږونو پورې پورته کوي، بیا به لاسونه ایله کوي نه بلکې تر نامه لاندې به یې وتړي. د دې څخه وروسته امام قرأت شروع کوي. د دې قرأت په وخت کې به مقتدیان ټول خاموش پټه خوله ولاړ وي، څه به نه وایي. چې کله امام سورة الفاتحه پوره کړي ولو ضالین ووایي نو بیا به مقتدیان په خفیه اواز پټ آمین ووایي. د دې څخه وروسته امام یو سورت وایي، چې کله یې سورت ووایي بیا رکوع ته ځي. چې کله رکوع سجده وسوه بیا امام 2 رکعت ته راولاړېږي. نو په 2 رکعت کې اول قرأت شروع کوي. نو د قرأت څخه وروسته بیا 3 تکبیرونه وایي. په دغه 3 تکبیرونو کې هم طریقه او ترتیب داسې دی لکه د اول رکعت ته. دغه 3 تکبیرونو وروسته 4م تکبیر ویل کېږي. داسې نه چې د 4م تکبیر سره تاسې بیا لاسونه پورته کړئ، بلکې د 4م تکبیر سره فورا رکوع ته ولاړ سئ. چې کله امام سلام وګرځوي د دې څخه وروسته به بیا خطبې وایي. دغه خطبو ته به غوږ نیسئ چې کله خطبې ووایي، او چې کله خطبې ووایي نو بیا به امام اخري دعا کوي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.